The water was extremely cold. اوبه ډېرې زیاتې یخې وې، یعنی د آخري حده پورې یخې وې. exhausted ویلې کېږي چې یو سړی ډېر زیات ستړی شي. یو خو tired ویلې کېږي چې یو سړی عام طور ستړی شي. exhausted ویلې کېږي چې یو سړی مطلب تباهي، صحیح ده، نو هغې ته ویلې کېږي exhausted چې سړی ډېر زیات ستړی شي. بیا completely exhausted چې سړی مکمل تباهي، صحیح ده. very هله استعمالیږي چې په کوم ځای کې مونږه یو حقیقت خبره کوو چې په هغې کې مونږ ته څه مسله نه وي، خو مونږ هسې د هغه خبرې حقیقت وایو. او to مونږ هله استعمالو چې هغه حقیقت هم وي، خو مونږ ته د هغې نه پرابلم هم وي، د هغې نه مسله هم وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ نمبر 20 پوری آلریډي کړي دي. نن زمونږه د پارټ نمبر 21 او په دې کې به مونږه کوو adverbs of degree. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا adverbs of degree. اوس adverbs مونږه شروع کړی دي. د دې نه مخکې مونږه adverbs of time کړی دی، بیا مونږه adverbs of place کړی و، او په تیر شوي لیسن کې بیا مونږه adverbs of manner کړی و، صحیح ده. نن زمونږه د adverbs په باره کې آخري لیسن دی او هغه دی adverbs of degree. د adverbs of degree definition داسې کېدی شي چې adverbs of degree tell us about the intensity of something. adverbs of degree هغه ټکو ته ویلې کېږي کم ټکي چې مونږ ته د یو څیز د شدت باره کې وایي، د انټنسټي باره کې، یعنی چې یو کار تر کم حده پورې شوي، صحیح ده، د هغې د شدت باره کې مونږ ته وایي. او یا مونږ ویلی شو چې the power of something، یعنی د یو څیز د یو طاقت باره کې مونږ ته وایي چې په یو څیز کې یا په یو خبره کې څومره طاقت دی، صحیح ده، د هغې په باره کې مونږ ته ووایي. یا تاسو ته ما مخکې هم ویلي چې to what extent، یعنی د دې مطلب دا دی چې تر کم حده پورې یو کار شوي. نو کم ټکي چې مونږ ته دا انفارمیشن راکوي چې یو کار تر کم حده پورې شوی دی، د هغې شدت څه و، نو هغه ټکو ته ویلې کېږي adverbs of degree، صحیح ده. اوس زه تاسو په ډیټیل سره په دې باندې پوه کوم چې د دې ټولې خبرې څه مطلب و، صحیح ده. اوس صرف دلته کې په اوله کې دا یوه خبره یاد ساتئ چې adverbs of degree درې قسم څیزونه ماډیفای کولی شي، یعنی مونږ ته د درې قسم څیزونو په باره کې معلومات راکولی شي. هغه مونږ ته د یو adjective په باره کې هم معلومات راکولی شي، د هغې د انټنسټي، د هغې د شدت، د هغې د حد په باره کې مونږ ته معلومات راکولی شي. او یا یو adverb د بل adverb په باره کې هم مونږ ته نور معلومات راکولی شي. او یا یو adverb یعنی adverb of degree مونږ ته د یو verb باره کې هم معلومات راکولی شي، صحیح ده. د دې درې څیزونو په باره کې adjective، another adverb او یا main verb، د دې درې څیزونو په باره کې هم مونږ ته adverb of degree معلومات راکوي. نو کله چې هم د دې درې واړو په باره کې مونږ ته معلومات راکوي، نو په هغه کیس کې به adverb of degree د دې درې واړو نه، یعنی د adjective نه، د adverb نه او د main verb نه به په sentence کې مخکې لګي، صحیح ده. اوس adverbs of degree ډېر شی ټکي دي. تاسو د ګرامر په بکس کې هم کتی شئ، یا تاسو سره به آلریډي کم خپل بکس موجود وي، نو په هغې کې هم تاسو کتی شئ. خو زه به نن تاسو ته د هغه adverbs of degree د هغه ټکو په باره کې نن زه تاسو ته وایم کوم چې په عام ژوند کې ډېر زیات استعمالیږي. او زما یقین دی چې په دې کې ډېر زیات ټکي داسې دي چې هغه تاسو له آلریډي درځي، تاسو یې آلریډي استعمالوئ، صحیح ده. مثال په طور یو adverb of degree کېدی شي very، یعنی I am very tired، صحیح ده. very دا هم یو adverb of degree دی. too، TOO، enough، extremely، completely، نو دغه شانتي دې ټکو ته ویلې کېږي adverbs of degree، صحیح ده. اوس زه تاسو له یو اگزامپل درکوم، نو زه به تاسو په دې ټوله خبره باندې هم پوه کړم د دې یو اگزامپل نه چې دا کوم ما تاسو ته ټول ایکسپلینیشن تر اوسه پورې وکړو، صحیح ده. مثال په طور زه یو سنټنس وایم چې the water was extremely cold، اوبه ډېرې زیات یخې وې. extremely ویلې کېږي یو، یعنی ډېر زیات، extremely یعنی د آخري حده پورې، صحیح ده. extremely دې ته ویلې کېږي د آخري حده پورې، صحیح ده. نو اوس په دې سنټنس کې adverbs of degree کم یو ټکی دی، یعنی کم یو ټکی مونږ ته د یو څیز د حد باره کې وایي extremely، یعنی ما اوس تاسو ته وایي د extremely مطلب سره د آخري حده پورې،
نو د دې حد څومره دی؟ اخري حد. صحیح ده. نو the water was extremely cold. اوبه ډېرې زیاتې یخې وې، یعنی د اخري حد پورې یخې وې. نو extremely پکې بیا adverbs of degree دی. او اوس دلته کې تاسو وګورئ چې دا adverbs of degree مونږ ته د څه په باره کې معلومات راکوي، کم یو څیز دا ماډیفای کوي، د کم یو څیز په باره کې مونږ ته انفارمیشن راکوي. مونږ ته دا د کولډ په باره کې انفارمیشن راکوي، یعنی اوبه ډېرې زیات یخې وي، یا خو به یي چې اوبه یخې وي، خو اوبه ډېرې زیات یخې وي. نو یخ خو دی، خو څومره یخ دی، د هغې حد څومره دی. صحیح ده. نو دغه شانتي اوس کولډ په دې سنټنس کې کولډ خو یو ایجکټیو دی که نه. تاسو ته ما چې کله ایجکټیو کړی تاسو ته ما ویلي که نه چې کم یو ټکي مونږ ته د یو څیز د ټمپریچر باره کې وایي، د یو څیز د درجه حرارت باره کې مونږ ته وایي چې یو څیز ګرم دی یا یخ دی، نو هغه ټکي به ایجکټیو وي. صحیح ده. نو اوس په دې ټایم کې اوبه یخې دي، نو کولډ مونږ ته خو د ټمپریچر باره کې وایي که نه. نو په دې سنټنس کې کولډ یو ایجکټیو دی، او دا ایکسټریملی دا adverbs of degree دی. نو دا adverbs of degree کم چې extremely دی دا موږ ته نور معلومات راکوي د adjective cold په باره کې. نو ځکه موږ وایو چې the water was extremely cold. صحیح ده. نو extremely به د cold کم چې adjective دی دا هغې نه به مخکې راځي. صحیح ده. موږ داسې نشو ویلی چې the water was cold extremely. extremely د adjective نه پس نشي راتلی. صحیح ده. هغه فقره بیا غلط راځي. ښه یو بل اگزامپل اخلو موږ چې he is running very fast. هغه ډېره تیزه منډه وهي. نو اوس په دې اگزامپل کې adverbs of degree کم یو ټکي کیدی شي. کم یو ټکي مونږ ته د یو کار یا د یو څیز د حد باره کې وایي، د هغې د شدت باره کې وایي. very. صحیح ده. he is running very fast. هغه ډېره زیاته تیزه منډه وهي. نو very پکې بیا adverbs of degree دی. صحیح ده. او fast په دې سنټنس کې fast څه څیز دی؟ هغه هم یو adverb دی. fast هم یو adverb دی که نه، خو یو adverb په دې ټایم کې بل adverb ماډیفای کوي. یو adverb موږ ته د بل adverb په باره کې نور معلومات راکوي. خو اولنی کم adverb چې په دې سنټنس کې استعمال شوی دی یعنی very، هغه دی adverb of degree. صحیح ده. نو هغه به د دې بل adverb کم چې fast دی د هغې نه به مخکې لګي. صحیح ده. نو he is running very fast. مونږ داسې نشو ویلی چې he is running fast very. هغه سنټنس بیا غلط راځي. صحیح ده. ښه یو بل اگزامپل اخلو. they are completely exhausted from the trip. هغوی د ټریپ نه یعنی د سفر نه، سړی په ټریپ باندې لاړ شي که نه، په اوږد سفر باندې تلي، نو هغوی د سفر نه مکمل exhausted دي. exhausted ویلی کېږي چې یو سړی ډېر زیات ستړی شي. یو خو tired ویلی کېږي چې یو سړی عام طور ستړی شي. exhausted ویلی کېږي چې یو سړی مطلب تباهی. صحیح ده. نو هغې ته ویلی کېږي exhausted چې سړی ډېر زیات ستړی شي. بیا completely exhausted چې سړی مکمل تباهی. صحیح ده. نو completely بیا راځي adverbs of degree، ځکه چې مونږ ته دا د هغه ستړیوالي د حد په باره کې وایي چې څومره ستړی دی، completely مکمل ستړی دی. صحیح ده. نو په دې سنټنس کې به adverbs of degree کم یو ټکي وي completely. نو اوس تاسو دلته کې هم وګورئ چې کم adverbs of degree دی هغه د adjective کم چې exhausted دی په دې سنټنس کې د هغې نه مخکې لګېدلی. صحیح ده. مونږ داسې نشو ویلی چې they are exhausted completely from the trip. صحیح فقره به داسې راځي چې they are completely exhausted from the trip. ښه اوس دا درې adverbs of degree داسې دي چې دې ته به ښه صحیح غور وکړئ. صحیح ده. په غور سره به زما خبرو ته غوږ کېدوئ. یو adverb of degree دی enough. enough مطلب کافي. مونږ وایو چې دا یو کار کافي دی، بس دومره صحیح دی، کافي دی. او یو دی very. تاسو ته ما اوس وی very مطلب دا دی چې ډېر زیات. او یو دی too. د too مطلب هم دی ډېر زیات. صحیح ده. اول مونږ راځو دی enough له. صحیح ده. enough یو داسې adverb of degree دی چې عام طور دا د adverb یا د adjective یا د main verb د کم په باره کې چې مونږ ته دا معلومات راکوي د هغې نه پس لګي. صحیح ده. دا اوس چې ما تاسو ته څومره اگزامپلز وکړله او ما تاسو ته اول په ډیفینیشن کې هم وویل چې adverb of degree به د adjective یا د adverb یا د کوم چې main verb دی د هغې نه به مخکې لګي. خو enough یو داسې adverb of degree دی چې هغه د دې adverb او main verb او adjective د هغې نه پس لګي.
صحیح ده، د خپل ذهن کې کې د ځان له یاد کړئ. صحیح ده. مثال په تور زویم چې is your tea hot enough؟ ستاسو چای کافی ګرمه ده، یعنی ستاسو چای ګرمه ده. صحیح ده. کافی ګرمه مطلب دا دی چې صحیح ده، اسکلو قابل ده، کافی ګرمه ده. is your tea hot enough؟ نو اوس تاسو وګورئ enough د سنټنس په اخر کې راغلی دی او په دې سنټنس کې ایڈجکټیو کوم یو ټکی دی؟ hot. ځکه چې hot موږ د څه په باره کې وایي؟ د یو څیز د ټمپریچر باره کې وایي، د درجه حرارت باره کې وایي. نو hot پکې ایڈجکټیو دی او enough پکې ایڈورب اف ډیګري دی. خو په دې سنټنس کې تاسو ته ما اوس وویل چې enough د ایڈجکټیو نه به پس لګي. صحیح ده. نو ځکه موږ وایو چې is your tea hot enough؟ ستاسو چای کافي ګرمه ده. یا موږ وایو چې he didn't work hard enough، هغه کافي محنت نه دی کړی. he didn't work hard enough. صحیح ده. د یو کس مطلب په ایگزام کې فیل شو نو موږ وایو چې he didn't study hard enough او یا he didn't work hard enough. نو په دې ټیم کې هم تاسو وګورئ کوم چې enough کوم چې ایڈورب اف ډیګري دی هغه د hard نه پسو لګېدو. hard یو بل ایڈورب دی. صحیح ده. خو enough موږ ته د چا په باره کې وایي؟ د hard په باره کې وایي، د هغې د حد باره کې وایي چې څومره محنت یا څومره کار یې نه دی کړی، ډیر کار یې نه دی کړی، کافي کار یې نه دی کړی. صحیح ده. خو enough د هغې نه پسو لګېدو. اوس یو بل اگزامپل ته راځو. he worked very quickly، هغه ډیر زر زر کار وکړو. he worked very quickly. نو اوس تاسو ګورئ quickly هم یو ایڈورب دی او very هم یو ایڈورب دی، ایڈورب اف ډیګري دی. ایڈورب اف ډیګري کوم چې دا نور بقایا ټکي دي نو هغه به د ایڈورب د ایڈجکټیو او د مین ورب نه مخکې لګي. نو ځکه موږ وایو چې he worked very quickly، هغه ډیر زر زر کار وکړو. اوس یو اگزامپل د to دپاره. صحیح ده. this tea is too hot، دا چای ډیره زیاته ګرمه ده. this tea is too hot. نو په دې سنټنس کې ایڈورب اف ډیګري کوم یو ټکی دی؟ to. ځکه چې هغه موږ ته دا انفارمیشن راکوي چې یو څیز څومره ګرم دی، د هغې حد څه دی، تر کوم حده پورې ګرم دی. په دې خبره کې پاور څومره دی. صحیح ده. څومره طاقت دی په دې خبره کې چې څومره ګرم دی. نو to به پکې بیا راځي ایڈوربس اف ډیګري. یا موږ دغه شانتي بل اگزامپل والو. he works too hard، هغه ډیر زیات سخت کار کوي. he works too hard. نو په دې ټیم کې هم تاسو وګورئ چې ایڈورب پکې دوه دي. صحیح ده. یو ایڈورب اف ډیګري دی چې هغه دی to او یو ایڈورب دی hard. نو to د hard نه به مخکې لګي ځکه چې to ایڈورب اف ډیګري دی. صحیح ده. اوس دلته کې یو ډیر اهم پوینټ زه تاسو ته ایکسپلین کوم. صحیح ده. په غور سره دې ته غوږ کېدوئ. یو ټکی دی very او یو ټکی دی to. the tea is very hot، چای ډیر زیاته ګرمه ده. the tea is too hot، چای ډیر زیاته ګرمه ده. د دواړو معنی بالکل یو شانتي ده خو د دواړو مطلب بدل دی. صحیح ده. اوس په very او په to کې فرق دا دی چې very موږ ته هغه انفارمیشن راکوي کوم چې حقیقت وي. حقیقت مطلب څه دی؟ موږ وایو چې چای ګرمه ده یا چای ډیره ګرمه ده. صحیح ده. نو دا یو حقیقت دی چې چای ډیره ګرمه ده. خو موږ ته د هغې نه څه مسله نشته دی. ګرمه ده نو ډیره ګرمه ده نو ګرمه ده، خو څه پرابلم خو په هغې کې نشته دی که نه. موږ یو حقیقت وایو چې چای ډیره ګرمه ده. اوس to هله استعمالیږي چې په کوم ځای کې پرابلم وي، کوم ځای کې مسله وي. لکه فرض که زه ویم چې the tea is too hot، چای ډیره زیاته ګرمه ده. یعنی د دې خبرې مطلب به بیا دا چې چای دومره ګرمه ده چې زه ورله لاس نشم وروړی یا زه څکلی نشم، ډیره زیاته ګرمه ده. صحیح ده. د دواړو په فرق باندې پوه شوئ که نه. یا فرض که زه ویم چې he speaks very quickly، هغه ډیرې زر زر خبرې کوي. صحیح ده. ایڈوربس اف ډیګري ما استعمال کو very. اوس په دې خبره کې څه مسله خو نشته دی که نه. اوس زه هسې یو خبره کوم، یو حقیقت ویم چې یاره پلانکی کس ډیر زر زر خبرې کوي. نو اوس ماته د هغې نه څه مسله نشته دی، خو زه اصل کې د هغه حقیقت ویم چې هغه ډیر زر زر خبرې کوونکی دی، خبرې کولو والا دی. صحیح ده. نو he speaks very quickly. که فرض که زه ویم چې he speaks too quickly، هغه ډیر زر زر خبرې کول غواړي. نو اوس که فرض که زه ویم چې he speaks too quickly مطلب دا دی چې there is a problem، هلته کې مسله ده. مسله څه ده؟ چې هغه دومره زر زر خبرې کوي چې زه پرې پوهېږم هم نه. مسله ده اوس. صحیح ده. نو very هله استعمالیږي چې په کوم ځای کې مونږه یو حقیقت خبره کوو چې په هغې کې مونږ ته څه مسله نه وي خو مونږ هسې د هغه خبرې حقیقت وایو. او to مونږ هله استعمالو چې هغه حقیقت هم وي خو مونږ ته د هغې نه پرابلم هم وي، د هغې نه مسله هم وي. نو دا د دې دواړو په منځ کې فرق. صحیح ده.
نو دا و زمونږه آخري لیسن د ایډورب په باره کې او زما امید دی چې انشاءالله تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي وي. نو اوس په پارټس آف سپیچ کې زمونږ صرف 3 ټاپکس پاتې دي. صحیح ده؟ کنجنکشن، انټرجکشن او پریپوزیشن. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به مونږه کنجنکشن کوو. صحیح ده؟ د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.